پادی سلورما سفاره کې د سوره آل عمران 130 او 131 یوسل درشم دی آیاتونو کې تر یو حد پورې تقریبا د هغه یوسل اته آیاتونو پورې الله سبحانه و تعالی په دې کې یو درش آداب ذکر کړی دي چې د بعضی مفسرینو د تعبیر مطابق دې ته ویل کېږي الاسباب التي دا هغه اسباب دي چې دا الدافع للهزیمه کدا اسباب تاسو اختیار کړو په دې عمل وکړو نو آینده د پر تاسو د کافرو د لاسه شکست او د غرنګ هزیمت به نه خوري وجالبه للنصر او د دې اسباب په وجه باندې الله رب العالمین تاسو سره نصرت تایید او مدد وکړي په دې باندې به تاسو ته غلبه ملاويږي مقصد د دې مفسرینو دا دی چې دا اسباب د جهاد سره لګيږي لیکن دا یو وجه د جهاد سره نه لګيږي بلکې د دې اسباب په وجه باندې د سړینا د بندنه د الله ولی جوړيږي او د غرنګ صحیح رښتینی او کامل مؤمن ته جوړيږي او د دې په وجه باندې انسان جنت ته داخليږي او د غرنګ د دشمن باندې غلبه متحاصلېږي نو دا یو د اسباب ذکر کړي څه پکې اوامر دي حکمونه دي او څه نواهی دي د بعضی کارونه منع ده او څه پکې آداب او صفات پکې دي الله سبحانه و تعالی مخکې آیاتونو کې فرمایي چې تاسو د يهودو سره رازدارانه دوستانه مکوئ بیتوانه او سره مکوئ ځکه دا سود خواره دي اسنه چې تاسو په سود کې واقع نه کینو دی وجنه د آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی د سود نه منع کړی ده بعضی مفسرین وی چې دا آیاتونه د یو صحابي په باره کې نازل شوی چې داغه عمر ابن عقیش نومو رضی الله عنه دا سړی له خاص سړی او سودونه به کول په مسلمانانو باندې سودونه اړولیو ناغیو ته دعوت ورکو چې راده اسلام راوړو مسلمان شه دی ویل نه بزما د سودونه به خرابېږي که اسلام مې راوړو مسلمان شوم نو دا خو به ټول سود زما خراب شي لکه ډېر خلک په اسلام باندې عمل نه کوي ځکه چې د یو خواهش نه مجبور حرام کار کوي والعیاذ بالله زنا کوي بل یو بد عمل کوي توبه نه وباسي او بیا دې کې زده دي ګنا نه منع کېږم لکه ډېر خلک علم نه حاصلوي ورکه پوه شوم وای بیا په پاغي باندې عمل کې او پرهیز غواړي لکه ډېر خلک د ګیره دعوت ورکړي وي ګیره به پرهیز غواړي لکه دا ته چا ویلې دي د ګیره خپل ثواب دی او د غرنګ ته ګناه کې داغي خپل وبال دی نو د تم دي صحابو به دعوت ورکو چې راځه اسلام کې داخل شه نو د دې سود وجبانه اسلام کې نه داخلي دو نو په یو موقع باندې چې کله د احد غزا جوړ شوله نو دته چاویل چې غستا د تر زامن تربوران ټول احد ته وتلی د چراله لکه ولې ازما د تر زامن څه شو چاویل ټول ته وتلی ولغه پلانې څه شو ولغه موحد کې دی ولا پلانې ولغه موحد کې دی نه بس تور راواغه سوزغره واچوله احد میدان تراوته کله چې صحابه مسلمانانو ولید ناغیو تی ویل چې عمر ابن عقیش تی ویل ولتزمن نه خوشته خو کافر مشرک او دغه رنګه تا کلمن د ویل انی آمنت بالله ورسوله ما ایمان راوړې په الله او دغه پر رسول باندې و جنگیدو په دغه جنگ کې هیڅ زخمی شو نو د زخمی حالت کې کور تراوړو لګ دغه نه روسته به هیڅ د شهید شو دیو جن ابو هريره جنه په ویلغه کم صحابي دي چې الله د پر یو منظم نه دی کړو جنتی شوی دغه دا صحابي دي اگر کدا آیاتونه د وسیریم په باره کې هم لګيږي برحال د دې کې څه منافات نشته دي الله سبحانه و تعالی د سود نه منع کړی دا یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ساسو د ایمان تقاضا دادم تاسو په دعوت د ایمان کې الله رښتینی حسابېږي لا تاکلوا الربا مخری تاسو مال د سود لرم دیوازې به خړل نه دي که پاغي باندې سړی جامع خلی که پیزان لګاړي خلی که کور په جوړي خودلته د عقل تعبیر ذکر کړی چې د سودخور مین مقصد چې دی خېټه ډکول وي بس چې کم دی د لیو غوندي خوې وي چې زما خېټه ډک شي خیره کده بل چا ژوند خراب شي لکه دوه ساروي وي یو بل په ډغره باندې وخی اخور باندې یو چې ټول عمر تیر کړي خو چې خوراک راشنو دی بل ډغره ور کوي صرف د ځان پیدا ده کینې چونکه دا سودخور چې دی د مقصود اصلي او مین مقصد هغه خوراک دی عقل دی نو دی د وجنه قران ذکر دا تعبیر ذکر کړي چې لا تاکل الربا سود مخوریم دلته د دې سود نه ولې منع کړی دا خو مخکې اورسته ټول د وحد په باره کې خبره کیږي چې دا شکست تاسو خړو دا وجه و دلته دا سود ولې ذکر کړی د دې یو وجه دا معلومیږي تاسو ګورئ کله چې استا یو کشر ماشوم بچي وي
او هغه ته څه تکلیف ورکېږي د کټ نه راوګرځېږي اکسیډنټ وکړي نو بیا ورته هغه ټیم کې ته چې ګوره بچی دا تا مونځ نه کوه دا تا د پلانۍ ګناه کوله نو ځکه الله د لفساپېړه درکړله ځکه تا ته دا تکلیف ورسېده وجه دا ده چې په دې تکلیف کې د انسان سترګې ډېرې ښه کولاویږي او بیا دماغ یې ډېر ښه کار کوي نو الله سبحانه وتعالی د ده د ځینساجي کې چې ګوره دا تاسو چې شکست وخوړو او دا تاسو ته چې مرګ جوبله ووختله سود مه کوئ حرام مه کوئ او دغه رنګې غش او ملاوټ مه کوئ دا ټولو سره مراد دي بله وجه د دې دام ده یو ناشنا نکتب کې دا معلومیږي چې دلته د سود نه ځکه منع کړې ده چې سود چې دی نو دا د انتهایی مال په محبت باندې او د انسان په لالچي کېدو باندې دلالت کوي دا انسان سخت لالچي دی چې هغه سود کوي وجه دا د دا نه رشته پیژني نه اسلامیت پیژني نه د مسلمانۍ نه خبر دی نه انسانیت پیژني بس دا چې بل راګیر شو زه پې مزې وکړم بل چې کوم دی د ښځې کالی دی خرڅ کړي هغه دی د دیوالیه شي خو چې زه ښه خوراک وکړم نو دلته د دې سود نه منع ځکه کړې چې دا دلالت په انتهایی لالچ کېدلو باندې کوي نو هغه صحابو ته اوس وي چې ګوره تاسو چې دا شکست وخوړو دا تاسو ولې دا جبل رومات پرېښودو دا درم ولې پرېښودله دا د دې وجې نه پرېښوده چې تاسو لاندې وکتل چې غنیمتونه دي او مالونه دي نو تاسو په ذهن کې صدا خبر راله نو تاسو د غنیمت د وجې نه ایسته ګوره هغه جبل رومات هم پرېښودو او د پیغمبر د خبرې خلاف هم وکړو نو دا تاسو نه یو صحو وشوله دا یو قسمه لالچ او حرص دی چې انسان د مال د وجې نه ایسته د پیغمبر حکم پرېږدي او د مسلمان وینه هغه د ده د لاسه توی شي نو د غټ لالچ دی او غټ حرص هغه دا دی سود خوړل دی ته ګوره قرآن څومره وړاندې او لرې اشاره کړې ده او دغه رنګې څومره چې کم دی وړاندې ځینسازي کوي دې وجه نه دا آیتونه سیخانه پوري دي موږ د خپلو استادانو دا آیتونه اورېدلي وو خو یقین وکړه داسې ربط نه دی ویلی چې دلته الله رب العالمین دا د سود نه ولې منع کړی هغه چې کوم مخکني پخوانی وجې د هغې ویلې دي او زموږ ذهن په دې خبرې ته رسېدلی و الحمدلله چې دلته د دې سود نه ځکه منع کړی چې سودخور انسان انتهایی لالچي دی او دغه رنګ دا په دې مال باندې صح حریص دی نو صحابو ته چې ګوره تاسو د لاندې غنیمت هم ولیدو چې دا مسلمانانو مرګري لګې دي او بس هغې چې کم دی غنیمتونه را جمع کوي ستاسو دا خیال نه لګي چې زموږ سبب کې ونه شي نو ایسه موږ ګوره هغه درم پرېښودله هغه جبل رومات نه راکوش شولی د پیغمبر د خبرې خلاف هم وکړو نو د هغې په وجه باندې تاسو د کم مشکل سره مخامخ شولی نو یو وجه هغه پکې دا معلومیږي دلته وی تاسو سود مخورئ دوچن په دوچنوالي باندې نو ولې که یو سړی چې کوم دی سنګل سود خوري نو دا بګین څه جایز وي ظاهره کې خو آیت داسې معلومیږي چې ډبل سود مه خورئ نو ولې سنګل څه جایز دی نو د هغې جواب هغه دا دی چې دا خو یو بنا دی په عرف او په عادت باندې د دې داسې مثال دی لکه یو سړی بل ته وي چې لا تزني حلیلة جارکه هلکه د ګاونډۍ د ښځې سره زنا مه کوه نو دې مقصد دا نه دی چې د پردی ښځې سره والعیاذ بالله کوه خو دا داسې تعبیر چې عربۍ کې راشي دا د مزید قباحت دپاره هلکه زنا اسې حرامه ده بیا چې لا سړی د ګاونډي د ښځې سره مو کې والعیاذ بالله هغه ستا ګاونډي دی په ته یې ډېر اعتماد دی سو سره کوڅه ولاړه شریکه ده دا کار دی د ګاونډي د ښځې سره د هغه د لور او د بچی سره دی ولې وکړو نو دلته مو چې دا سود خو اسې حرام دی یو غلطي دی دا وکړه بیا د پاسه چې را لګېږي هغه په کروڑو باندې کې او پکې ظلم هم کې نو دا خو بیا ډېر خوشی کار دی نو دا د مزید قباحت دپاره دی او دا بنا دی په عرف او په عادت د عربو باندې دوی به داسې کار به کوو چې یو سړي به بل له پیسې ورکړي مثلا 1000 روپۍ او ته به چې لکه کال بعد بیا راکې او دې پسې به چې کم دی 100 روپۍ سود راکې نو چې کله به کال راللې نو دې مقروض سره چې دا کم مدیونه هغسې به پیسې نه وي نو دې مالک ته به ویلې چې هلکه که ټیم راله سیوا کې 6 میاشتې پې نورې واچوه او سود هم پکې سیوا که نو هغه به چې زه چلو 6 میاشتې مې ته نور وکتل خو ورې 2 پسې به اوس 4 سوه راکې بیا چې به 6 میاشتې تېرې شو بیا به هغسې پیسې نه وي نو په هغې کې به بیا دا قرضدارې چې دې مالک ته به ویلې هلکه ویلې دا دوراني دا موده او نیټه پکې نور هم سیوا که او خیر دې پیسې هم سود هم پکې سیوا که نو دا مسلسله به همداسې روانه وه تر دې پورې چې هغه سړی به پکې سم غرق شو د هغه به پکې کور د هغه به پکې مال حال هر څه به پکې لاړل او پیسې به نه ختمېدلې دې ته چې کوم دی ربا النسیا ویلی کېږي یعنې په قرضو باندې سود کول زمونږ په دې معاشره کې چې کوم دی ته وګوره دا شی څومره ډېر زیات دی څومره دړادړ د مسلمانانو په معاشره کې کېږي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لیأتین علی الناس زمان لا
يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه. دغه زمانه برانشي چې د اسلام به صرف اسنوم پاتې شي، تشپنو مسلمانی وي او اسلام بشاته یو خواهش به مخ کی لګه د 2 روپو پیسو دغه چراتل لانجه به به کم د اسلام ته نګورو شریعت ته او د قران به صرف کم د اس رسم او الفاظ او ټکی او برکت اب پاتې شي. په دغه کې په دکان کې به سورۃ یاسین ځوان کړي یا په گاڑی کې به حروف مقطعات لګلي اسه د برکت د پاره. سار کې چې دکان کولاوي نو اسه سورۃ یاسین به د برکت د پاره وي او بو به د مېو د دکان مخې ته به شیندي. خو لیکن چې کله د قران کې دا خبره شي او الذين امنوا لا تاكلوا الربا اي ایمان والو سود مخوري ناغل کې به چې کم د مسلمان هغه ته به تکړنی هغه باندې به عمل نه کوي. دې وجه نه ته وګور ازمنګ په دې معاشره کې دا سود څومره زیات کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا یاتین علی الناس زمان لا يبقى احد الا وهو آكل الربا. د څو زمانه براشي چې ضرور ار سړی به کم دی د سود خورون کې وي الا او که یو سړی چې کم دی فإلا ياكله فاصابه من بخاره وفي روايه من غباره. او د څو زمانه براشي چې یو سړی په خپل نه خوري نو د دې سود یو غبار داغه چې کم دی یو دغه به تر رسیدل یو دوړه نو ټیک چې ته په خپل نه خوري خو لیکن ستا غونډي به چې کم دی سود خور به ستا پلار به ول عیاذ بالله ساده ترزوی به هغه به دعوت کوي کبه نه کوي هغه به خو بده به تا ته به راځه روټي دعوت به درکې الکه په شادي حال کې مروټي کړي او دعوت هم کړي هغه به په سود باندې ګټري نو ته به سره خامخا خوري. حکومتي سطح باندې خو څوایم سود څومره عام شوی دی ار بانک چې کم دی سود خامخا کېږي. زمونږ عام تور باندې کاروبارونه ته وګوره دا چې راوس پړي د ایزي پیسې او د غرنګي د نورې د جوال چې څومره معاملات دي دا ټول چې کم دي د سود معاملات دي. او زمونږ په دې زمانه کې څومره سیوا شوی. نبی صلی الله علیه وسلم یو صحیح روایت کې فرمایلی دي سود چې کم دی د دې ازرار کده تقسیم کړي شي دا د اویو نه سیوا جوړيږي او د ټولو نه پکې ادنا د سود ګناه ده چې یو سړی خپ په اسلام کې په مسلمانانو کې د مور سره دریدش کرته زنا وکي. یو روایت کې راغلی چې په بیت الله کې زنا وکي ولعیاذ بالله د ټولو نه عظیمه ګناه ده. په هیڅ یو ګناه باندې رب العالمین براه راست ګناګار ته د چیلنج او د حرب او د جنگ للکار او چیلنج نه دی ورکړي سیوا د سودخور نه چې د تی ویل دي چې ګوره تیار ته جنگ ته تیار شه د الله او د الله رسول ته. د دې آیت نه معلومیږي چې سودخواري چې دینو دا جهنمین دي لکه روسه ځکوي واتقوا النار التي اهل علم ویلی وهذه الايه اخوف ايه في القران على المؤمنين. دا آیت په مؤمنانو باندې په قران کریم کې د ټولو نه سخت ایرون کې آیت دی ځکه د آیت په اول سر کې ویل الذين امنوا ایمان والو روسه وی ګورې ځان د اور نه بچ کړي نو دینه معلومیږي چې ګورې مؤمن مورته تللی شي دا موږ چې کلمه مې ویلې ده او بس الله خیر او سپین سبا دی ویل سم نشته دی نه لکه څنګه چې او داس ماتيږي د قرنګ یقین وکړي چې ایمان ماتيږي څنګه چې د حج او د عمره د پر دی احرام وتړو او په باندې کارونو باندې نواقض د وجنه هغه احرام ماتيږي د قرنګ د ایمان د پرم نواقض څه دي. خدا بل خبره چې مونږ تاسو نه پیژنو ذکر ته نخ کار کېږي نسد یو عظیمه او ناوړي ګناه ده. یا ایها الذين امنوا ایمان ولو سد ایمان تقاضا دادم تاسو په دعوت ایمان کې ال ریښتینی حسابيږي لا تاکلوا الربا مخره تاسو سود در اضعاف مضاعفه دچن په دچن والی باندې واتقوا الله ویریږي د الله سلام لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ. دلیل په دې باندې کې سره کامیابی غواړي ناغه بزان د حرامونه بچ کی سودخور سره حرام هور سره هیڅ کله نشي کامیابی دله. اصل ویره دا چې سره حرام هغه فریږي کنه چې غټي غټي تسبیح اړ یو د غرنګي د سترګونه غټي غټي وښ کې رواني او په ظاهره کې چې کم دی د جذباتي تقریر سره جاړي لیکن چې حرام نه فریږي نو دا سي کاذب او دروغجن دي دا ناکام دي. واتقوا النار التي وزان بچ کی د وراغنه اعدت الكافرين چې دا د مخکنه تیار کړی شوی د کافرو د فاره نو دا د کافرو د پاره د مسلمان استاد کې څه کاری چې ته ورځي خو د کافرو غوندې کار مکوه سود مکوه د يهودو نه سوارو پشان کني غوړې ورته بلار په داسې ژوندۍ سره څه کوي په داسې ژوند باندې چې شپته اویا کاله چې خې مزيو کې خو مزیداري کپړې واچو خپ وګوز گاړو په دغه کې وګرځيږي او صلی الله علیه بالله به ورته رواني نو په داسې دغه باندې مال باندې په داسې تجارت باندې او په داسې د دنیا په طرقه ګټه بسړې څوکي الله سبحانه و تعالی ډېر ناشنا ځین سازي کړي او زمونږه
پټه خیر خوایي کړي لفظي معنی ته وګوره یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ساسو د ایمان تقاضا ده لا تاکلوا الربا مخری تاسو سود لره اضعاف مضاعفه دچن په دچنوالی سره واتقوا الله ویرګی د الله تعالی لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب په اعتبار د انجام باندې واتقوا النار التي تاسو ځان بچ کړئ د اور هغه اعدت للکافرین چې دا اور د جهنم تیار کړی شوی د فرد کافرو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو د کتاب سي عاملین او حاملین وګرځي رب العالمین دې موږ تاسو د خپل دین سي بصیرت او پوهه را نصیب کړي الله رب العالمین دې زموږ تاسو تجارت او کاروبارونه او مالونه د هر قسمه سود او د اقسام او د سود او حرام خورونه بچو ساتي رب العالمین دې را صدا عفو معاملو کړي الله سبحانه وتعالى دې په امت مسلمه باندې رحمت وکړي